په نړیوال جام کې د کرکټ لوبو د بایللو په اړه د خلکو غبرګونونه او پوښتنې. خلک ګڼې پوښتنې لري د کرکټ بورډ څخه او د لوبغاړو څخه. له دوی ټولو څخه به وپوښتل شي چې ولې لوبې وبایللې. 9 لوبې چې ځینې ډېرې اسانې لوبې دوی وبایللې. د دې ټولو پوښتنه به له کرکټیانو څخه وشي. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. ملګرو که چیرې غواړئ چې همدارنګه د کرکټ له هرې پیښې څخه خبر شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان سفر پای ته ورسېدی خو ناکامه و. دا دویم ځل و چې افغانستان په ورځنی نړیوال جام کې ولوبېدی. که څه هم په تیر 2015 زیږدیز نړیوال جام کې یوه لوبه د سکاټلند څخه وګټله خو دا ځل یې نه پرله پسې لوبې وبایللې. د افغان لوبډلې د دې خرابې کارکردګۍ لاملونه لږ دي خو خبرې یې ډېرې دي. موږ قضاوت نه کوو خو د افغانانو او همدارنګه د هغو مینهوالو نظرونو باندې به کتنه وکړو چې افغان لوبډلې یې هغومره تنده ورخړوبه نه کړه څومره چې یې ترې هیله وه. محمد نسیم میوندوال وایي بې وخته د لوبډلمشر تغییر د شهزاد لرې کېدل دا هغه لاملونه دي چې د لوبغاړو زړونه مات شول او مورال یې د لاسه ورکړ. دوی وایي طبیعي خبره ده چې د ملګرو ترمنځ اساس وخت کې تغییر او تبدیل لیږل رالېږل مایوسي رامنځته کوي. زه وایم چې مخکینی لوبډلمشر که هر څوک لوبول د افغانستان په نوم وو نه د کوم ولایت یا سمت په نوم. بل پلوه د برحاله کپتان غلطي پرېکړې دا ټول اساسي لاملونه وو. شیر احمد درویش مطیع الله اسحاق ولی احمد ذاکر بهیر بارکزی امان الله پښتون او عمر نوري ټول په دې نظر دي چې بې وخته بدلون د دې لامل شو چې افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله. راز پکتیاوال بیا په بل نظر دی. وایي اصغر افغان په خپلې لوبډلمشرۍ کې ښې لوبې نه کولې. نبي او راشد ورسره په بریا کې مرسته کوله خو برخلاف ګلبدین په خپلې لوبډلمشرۍ کې ښه ځلیږي خو راشد خان او محمد نبي ورسره همکاري نه کوي. عبدالشکور مشکور هم په همدې نظر دی. ذبیح الله ذهین وایي د هرې لوبې د بایللو بیل لاملونه وو. اول د با تجربه لوبغاړو ښه لوبه نه کول. دویم د لوبډلمشر سره تضاد. دریم د ګلبدین ناسمه کپتاني که څه هم خپله ښه لوبېدلی. څلورم د ځینو لوبغاړو آوټ آف فارم کېدل. نصرت الله سراج هم د خپلو هیلو په اړه وایي موږ به د زړه د درده یو څه ولیکو چې ستونزې چیرې وې. اول بیکاره لوبډلمشري او بیکاره مدیریت. دویم د لوبغاړو ترمنځ بې اتفاقي. دریم په داسې اساس وخت کې د لوبډلمشر بدلول. څلورم د یو اضافي بالر نشتون په لوبډله کې. پنځم د بیټینګ لاین غلط کارول. شپږم د تیز چپه توپ اچوونکو نه درلودل لکه سید شیرزاد غوندې ځکه زموږ تیز بالران ټول راسته وو. اووم د اوپننګ نه درلودل. اتم د سینیر لوبغاړو بې پروایي. نهم د ډیرو ډاټ بالونو لوبول. لسم د فټنس ستونزه ځکه په ټول نړیوال جام کې مونږ تر 100 زیاتې منډې په میس فیلډینګ کې ورکړې. عبیده سولت بیا څه وایي په لوبغاړو کې د لومړي نه د تغییراتو تاثیر پروت و او وروسته د خلکو خبرې بد رد او د ځانه نظریې. دا وایي لوبغاړو تر خپله وسه هر ځل کوښښ وکړ دا چې ونه توانېدل نو نه توانېدل. نقیب خان بیا وایي لوبغاړو ډیر میس فیلډینګ وکړ. همدارنګه هیڅ اوپنر په 8 لوبو کې تر 40 اضافي منډې ونه کړې. عبدالباري وصال وایي لوبغاړو په خپل منځ کې همغږي نه لرله. هر چا په خپل سر کارانه کارونه کول. د لوبډلمشر خبرو ته چا غوږ نه نیوی. محمد نبي شاکر احسان الله آریان عبدالله حد میوند عبدالخالق عبدالوهاب زعفران او اسد الله صافی هم په همدې نظر دي. سید الله مومن بیا په بل نظر دی. وایي ستونزه په بیټینګ کې وه په بال کې نه وه. ښه بیټینګ لرو خو استعمال یې صحیح ونه شو. نبی یا نجیب باید 1 ډاون پوزیشن لوبولی وای. موږ د لږ هدف د پوره کولو لپاره تر ډېر ټوپونه بې ځایه مصرفول. دا نظر د نوروز منګل مکمل غلط ثابت شوه چې بالونه ولوبوي او په اخري اورونو کې منډې راځي. منډې را نغلې بلکې ویکټې ولاړې. سید احمد زیارمل هم په همدې نظر دی.
فضل الرحمن حمدوش وایي د لوبغاړو ترمنځ شوی تفاهم او د پوره هماهنګۍ نه درلودل هغه علتونه دي چې ټولې لوبې مې وبایللې. ځینې بېځایه خودخواهي د لوبغاړو او همدارنګه بې وخته تغییرات. هدایت الله، علي، محمد احسان او مصطفی کمال هم په همدې نظر دي. په عموم کې که د خلکو نظرونو ته وګورو، هر یو حتماً په یو وجه د کرکټ ملي لوبډلې څخه ناخوښه دی.